الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ډیرو قدرمنو عزتمندو مسلمانانو ورونو، د تاریخ سفر چې هغه د مرګ سفر دی، داغه مرحله او پړاوونه ذکر کېدل چې په هغه سلسله کې د مرګ پړاو، د قبر، د حشر، د حوض، د میزان ذکر وشو. نن یو ناشنا مقام او پړاو دی چې الله رب العالمین په قرآن عظیم الشان کې داغه تذکرہ کړی دا، هغه ته مقام د شفاعت وای. زما د اسلام قدرمنو عزتمندو ورونو، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شفاعت او بیا د نور او انبیاء شفاعت، د ملائکه شفاعت، د علماء و قراء و شهیدان و معام و مؤمنان و شفاعت قرآن کریم په دې آیات کې استثناء کړی دی چې من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. د الله په وړاندې څوک شفاعت نشي کولای لیکن د الله رب العالمین د اجازت موافق. بے پدی کے بہترین شفاعت اغیتا الشفاعت العظما وی د محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی خیرنی ربی بین ان ادخل نصف امتی الجنہ وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة. الله رب العالمین د طرفنا ماته اختیار راکړی شو چې ستا د امت نیمه حسابه جنت ته په غیر د عذاب او حساب نه داخل شي او کنا ته شفاعت کې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ما شفاعت مختار کو زکه دا زما امید دی چې من زبه د شفاعت په وجه باندې د نیم امت نه هم زیات مؤمنان جنت ته داخلوم، د نیم امت نه هم زیات. بلکې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ټول جنت په باره کې فرمایي چې انی لارجو ان تکونوا شطر اهل الجنه. زما دا امید دی چې نمائی جنت والا به تاسو یی او نمائی جنت والا به مخکنی امتونه یی. بلکې د دین هم زیات بریده رضی الله تعالی عنه فرمایي
چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي اهل الجنة 120 صفا 80 منها امة محمد صلی الله علیه و آله وسلم. جنت والا یوسل او شل صفونه دي، اتیا صفف کې امت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم دي. دوا ثلثا امت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم او یو ثلث د اویاو امتونو تیر شو امتونه اویا امتونه دي. یو کم اویایم امت زمونږ امت دی. خو په ټولو امتونو کې بهتر امت، اعلی امت، اعزاز او شرف والا امت هم دا دی. نبی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي انتم توفون 70 امه انتم اکرمها واعزها علی الله عز وجل. تاسو اویایم امت استئ، خو په ټولو امتونو کې تاسو بهتر امت استئ. د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د قیامت په ورځ باندې ډیر شفاعتونه دي، خو اولنې شفاعت چې د هغې ته مقام محمود وی او رب العالمین قرآن عظیم الشان کې د هغې تذکره کړې ده ومن اللیل فتهجد به نافلة لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. د شپې تهجد کوا، قیام اللیل کوا، په دې وجه باندې چې الله رب العالمین بتعالی را مقام محمود تا ورسی. مقام محمود مقام د شفاعت عظما دے. بخبلا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صحابه کرامونه پوښتنه وکړه چې ای د الله رسوله مقام، هغې پوښتنه وکړه چې تاسو پوهیږئ چې مقام محمود څه شی دی؟ ویل مقام د شفاعت عظما دی. زما د اسلام قدرمن او عزتمند ورونو، رب العالمین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم سره وعده کړې ده چې زه به تا د امت مبارک راضي کومه، تا به نه خفه کوم. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوه ورځ د شپې په تهجدو کې دا آیت لسته چې ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم. دا هغه خطرناک او دهشتناک حالت دی چې د قیامت د مراحلونه یو سخترینه مرحله ده چې عیسی علیه السلام به الله رب العالمین راوغواړي او خپل نعمتونه به ورته ذکر کړي چې اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذ ايدتك بروح القدس. اے عیسی علیہ السلام ما پتا باندې دا انعامات کړی دي، ستا تأیید می په روح القدس باندې کړو، تا په ممړي ژوندي کول او هغې سره به د خبرې کولې زما په اجازه، تا به د برګي بیماری والا او مورزادي ړوند زما په اجازت باندې رغوو، تا به دا اعزاز او شرف ما تا ته درکړو. انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين. تا د خلکو ته ویلي دي چې زما او زما د مور عبادت کوئ. په دغه وخت کې به عیسی علیه السلام باندې لړزان راشي او به وایي چې یا الله ما دوی ته ما قلت لهم الا ما امرتني به. الله ما صرف هغه خبره دوی ته کړې وه چې تا پې ما ته حکم کړی و چې یوازې زما عبادت وکړئ، شریک د ما سره مه جوړوئ. ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك كما ویلی وی الله تا ته به پته وي ځکه ته زما په نفس باندې پوهېږې او زه نه پوهېږم. بیا به عیسی علیه السلام د خپل امت نه براعت اعلان کړي هغه خلکو چې هغوی د عیسی علیه السلام عبادت کړی دی، او به وایي د دغې مشرکانو نه به براعت اعلان کړي، او به وایي ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم. الله که ته ورته عذاب ورکې د عذاب مستحق دي ځکه ستا بندگان دی او بندگی د بل چا کړي، او که ته یې معاف کوې عفو ورته کوې ستا عفو د ذلت د وجې نه نه ده ځکه ته زورور ذات او د حکمت والا ذات یې.
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د خپل امت غم شو چې یا الله عیسی علیه السلام خو د خپل امت نه براءت اعلان کړ چې الله کته عذاب ورکې او کته ورته عفو کې یا رب امتی امتی یا الله زما د امت بس حالت وی یا الله دا آیت للی ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم اوخ کی په مخ باندې را روان دي جاړي او आवाज کوي یا رب امتی امتی زما د اسلام قدرمن او عزتمند ورونو سورلس کال وړاندې سید الاولین والآخرین زما او ستا په حالت باندې جوړلی مونږ د خپل حالت نه غافل یو کله مونږ په خپل ځان او نه جوړلی چې الله زمن بس حالت وي خو ولې سورلس کال مخکې سید الاولین والآخرین زمون په حال باندې جوړا کوي د غفلت دی ورونو د خپل ځان نه دا نقصان دی تاوان صفت دې چې منګه او تاسو پکې پراته یو دا جړای کول د تهجد د شپې نه والا تر سبا پوری دا آیت لستو او دا به ویل چې یا الله زما د امت بس حالتي سحر الله رب العالمین جبريل علیه الصلاة والسلام نازل کو او وتوی فرمایل چې انا سنرضيك في امتك يا محمد ولا نسوءك من بتا خپل امت مبارک راضی کو تب منګا نخپکو نو الله ور سره وعده کړی دا هم دغه وجه ده چې نبی صلی الله علیه و آله وسلم تبا د قیامت په ورځ باندې آرام ناراضي تر سو پوری چې اخرنه خپل امتی هم جنت ته داخل کړي نه چې صرف لا اله الا الله په جبه ویلې تر سو چې دا جنت ته داخل شوی نه اخره کې به ورته هم دا ویلې کېږي چې ذا اخرج منها من قال لا اله الا الله چا چې لا اله الا الله ویلې دا او د جهنم نه لكن اولنې شفاعت هغه شفاعت عظما د ټولو انسانانو په باره کې به هغه بدای چې الله رب العالمین انسانان په یو میدان کې راجم کی یجمع الله الاولین والآخرین فی صعید واحد رب کائنات با د آدم علیه السلام نواخلا تر آخرنی انسان پورې ټول په یو میدان کې راجم کی دوی به د انتظار په شیبو کې ولاړی 50,000 کال ورځ د 50,000 کال انتظار بدای او کی رب العالمین به فیصله نشرو کوي تر دې پورې چې انسانانو باندې به سخت پریشانی راشي سخت بتنګ شي په دې به هم خوشاله چې اوس یو فیصله د فیصلو نه وشي ولو که جهنم ته دی وخت کې بخپل مابین کې وي ما جناس بعضهم الى بعض دا خلق به یو بل سره راجم شي او ته وایي چې څوک نشته چې زمونږ شفاعت وکړي رب العالمین ته او دا فیصله یو ځل شروع شي نبی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې خپل منځ کې به وایي چې د دې لپاره به څوک مستحقي وایي آدم علیه السلام دی ټول انسانان به آدم علیه السلام ته لاړ شي آدم علیه السلام ته به یا آدم انت ابو البشر خلقك الله بيديه واسكنك الجنه واسجد لك الملائكه فهل ترى الى ما نحن فيه فهل ترى الى ما قد بلغنا اشفع لنا الى ربنا اي آدم علیه السلام ته د ټول بشریت پلار یې الله په خپل لاسونو پیدا کړي جنت کې اوسولې ملائکه درته په سجده کړې دي د لوی اعزاز او شرف خاوند دي دا نه ګورې موږ په څومره بدترین حالاتو کې یو رب العالمین ته زموږ شفاعت وکا آدم علیه السلام د شفاعت کولو نه انکار وکړي او وایي نفسي 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 انی نهیت عن شجرة اکلتها نفسي نفسي اذهبوا الى غيري اذهبوا الى نوح هغه ځان لا خپل ځان سوچ او فکر به ورسره د ځان غم به ورسره وي اني اكلت شجره كنت نهيت عنها ما یوونه خوړلې ده الله راته ویلو چې می خورو ما او خوړله ما سره د خپل ځان غم دی زی بل چاته لاړ شي تاسو بل څوک بدر له شفاعت وکي نوح علیه السلام ته لاړ شي
په یو بل روایت کې به داسې راځي وهل اخرجکم من الجنة الا ذنب ابیکم، دا تاسو خو جنت نه زما د ګناه په وجه راویستل شوي یې، اوس زه څنګه شفاعت وکم؟ زی بل چاله لاړ شئ. نوح علیه السلام ته لاړ شئ. خودی ته متوجه شئ زما قدرمن او عزتمند ورونو انسانان چې د آدم علیه السلام ویره، خوف او هیبت وویني، د هغوی ملاګانې به نورې ماتې شي، دماغ به کار پرېږدي، سترګې به یې کږې شي د ډېر هیبت د وجې نه چې یا الله دا ستا محبوب نبي دی، دا دومره یره کې دی، نو موږ له څومره یره پکار ده. انسانان بنوح علیه السلام تلاشي ورته ووایي یا نوح انت اول الرسل بعثه الله الى اهل الارض وسماك الله عبدا شكورا، هل ترى الى ما نحن فيه؟ هل ترى الى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا الى ربنا. اي نوح علیه السلام ته اولنې رسول یې چې الله د ځمکې خلکو ته په رسالت را لېږلی دی، زمونږ او الله د عبد الشکور لقب درکړی دی. دي زمونږ حالاتو ته نه ګوري چې څومره د پریشانۍ حالات دي، رب العالمین ته زمونږ شفاعت وکا. نوح علیه السلام به اعتذار پیش کوي، وایي انه کان لی دعوه دعوت بها على قومي اذهبوا الى غیري اذهبوا الى ابراهیم علیه السلام. هغه به وایي ماله الله یوه موقع راکړې وه، ما خپل قوم ته خیرې وکړلې چې رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا. او حدیث کې هم داسې راځي چې الله رب العالمین هر یو نبی ته یو دعا موقع ورکړې ده چې یو سوال وکړه هغه به فورا قبلیږي. فتعجل كل نبي بدعوته وإني اختبأتها شفاعة لأمتي. هر امت دغه چانس، هر نبی دغه چانس، دغه موقع دنیا کې استعمال کړه، ما قیامت ته پرېښودله چې د خپل امت دپاره به شفاعت کومه په دې وجه باندې. هغوی به وایي لاړ شئ ابراهیم علیه السلام ته. ټول انسانان به د نوح علیه السلام د خوا نه هم لامات او نامراده واپس شي، او دا به د ډېر هیبت حالت وي چې یا الله ستا بهترین بنده چې هغه اولنې په رسولانو کې دی، الله تا ورته عبد شکور لقب ورکړی دی، الله د هغې په یو خیره د ټول امت تباه کړی دی، نن هغه د پریشانۍ په حالت کې دی او د خپل ځان غم سوچ فکر ورسره دی چې نفسی 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 نفسی. الله زمونږ به څه حالت وي؟ هغه به ووایي چې ځئ لاړ شئ تاسو ابراهیم علیه السلام ته. ټول انسانان به ابراهیم علیه السلام ته راشي. ابراهیم علیه السلام ته به وایي ابراهیم علیه السلام ته د الله خلیل یې، الله رب العالمین ته غوره کړی، بهتري او اعزاز او شرف یې درکړی دی. من دومره بدترین حالاتو کې یو، رب العالمین ته زمون شفاعت وکا. هغه به وایي چې لست هناکم، زه د دې دپاره نه یم. وذکر کذباته. ابراهیم علیه السلام به درې خبرې ذکر کړي چې زه د دې دریو خبرو نه یریږم. یو چې کله ما ته قوم وویله چې راځه وضو میلې ته وضو، اختر ته وضو، ما ویل زه بیمار یم. حال دا دی زه بیمار نه وم، ما تدبیر جوړو د بوتانو ماتولو دپاره، هسې بهانه مې وکړه، داسې نه چې الله مې په دې راونیسي. کله چې ظالم بادشاه، کله چې ما بوتان مات کړل او خلق ما ته راجمع شو، کفار ویلا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراهیم؟ ما ویل بل فعله کبیرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون. دا کار تا کړی دی؟ ما ورته ویل کیدای شي دا دې مشر کړی، تاسو ته پوښتنه وکړئ چې خبرې کوي که نه. دا خبره د حجت او دلیل دپاره کړې ده، لکن د قیامت ورځ ډیره سخته ده. ابراهیم علیه السلام سره خطرې چې په دې مې الله راونیسي. ورونو د ذراتو پوښتنه په دغه ورځ کېږي او هر سړی به خپل لغزشاتو ته متوجه. او دریم چې کله ظالم بادشاه زما په عزت باندې حمله کوله چې څوک به
چا سره به خور واغې ته به څه نه ویل او چې چا سره به بیبي واغه به ترې اخیستله نو د هغه خپلې بیبي ته وویله چې په مخ د ځمکه زما او ستا نه علاوه بل مسلمان نشته ته زما اسلامي خور یې ما ورته ویلي دي چې دا زما خور ده یعنی اسلامي خور نو ته ما دروغجن نه کړې ته مې ورته ووایه داسې نه چې الله مې په دې خبره راونیسي ځئ تاسو لاړ شئ موسی علیه السلام انسانان به موسی علیه السلام تراړ شي ورته وبوي چې یې موسی علیه السلام انت اصطفاك الله برسالاته وبكلامه الله تا ته یو داسې اعزاز درکړی دی چې دا چا ته نه دی ورکړی چې الله تا سره برای راست خبرې کړې دي او ته په خپلو رسالاتو باندې ورکړی رب العالمین ته زمونږ شفاعت وکړه چې رب زمونږه دا حالات ختم کی او دا مشکل ختم کی هغه به اعتذار وکي وی لست هناکم او بیا به وی انی قتلت نفسا لم امر بقتلها اذهب نفسي 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 اذهبوا الى غيري ما یو فرعونی وجل یو قبطی می وجل خدا الله د طرف نه ما ته حکم نو اگر کاغه خو کافر او ظالمو خدا الله د حکم راته نو ما وجلو داسې نه چې الله مې په دې راونیسي ځئ لاړ شئ تاسو بل چاته دې ته تاسو وګورئ ورونو ابراهیم علیه السلام به هم په دغه ورځ هیبت زدی حال دا د ابراهیم علیه السلام هغه بهترین شخص چې الله ورته داسې اعلی اعزاز او شرف ورکړی دی چې هغه مرتبه د خلت او صفا دوستۍ ده چې دا مرتبه په مخ د ځمکه دو انسانانو ته ورکړې ده یو ابراهیم علیه السلام چې الله د هغې په باره کې فرمایي واتخذ الله ابراهیم خلیلا او یو د سید محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم هغه فرمای ان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا د الله خالص دوست د الله رب العالمین د پاره خپل ابای اجدادي وطن پریخه پلار سره مقابله کړي قوم سره مقابله کړي د خپل ټول قوم نه براءت کړي ورته د الله د دین د پاره دانګلی په ناموس او عزت باندې تیرې او ظلم وشو حال دا چې الله یې حفاظت وکړو هم دغه رنګ ابراهيم عليه السلام خپل بچیان په خالص دشت کې پریښودل او وی فرمایل ربي اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه ابراهيم عليه السلام خپل بچي ذبح ته ورکو د الله کور آباد کو د الله د پاره یې به ساره قرباني ورکړې دا په دې ورځ باندې به هغه هم په لړزان وي چې زبا بچم او کنه زبار اگیر شو نفسي 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 موسی علیه السلام د یو ظالم جابر فرعون مقابله وکړه د هغې د پاره د الله د رضا د پاره ملک پریښودو بحر ته یې ودنګل د الله د دین د پاره قسم قسم قرباني ورکړه ژوند ټول د الله د دین په دعوت او تبلیغ کې تیر کو او هغه سره هم دا یره ده چې زه به بچ شم او که زه به د الله په عذاب کې راګیر شم او به لاړ شئ تاسو عیسی علیه السلام ته عیسی علیه السلام ته به هم خلک راشي هغه به هم اعتذار پیش کی او به اذهبوا الى محمد عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر تاسو یو بنده ته لاړ شئ د عبودیت مرتبه د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په کامل مرتبو کې دا څنګه چې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي واعلم ان كمال العبد في تحقيق مراتب العبوديه بنده کمال ته ال رسیږي چې عبودیت او د بندګۍ په مراحلو کې کامل وي ځکه الله محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په اعلی مقاماتو کې د عبد په نوم باندې ذکر کوي ټول دنیا ته چې داغه په سر چیلنج ورکوي فرمایي وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا مقام د اسراء چې ذکر کوي فرمایي سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام اسرى بعبده مقام د معراج چې ذکر کوي فرمایي چې الله رب العالمین خپل بنده چې د اغزان ته اوچت کو او الله فرمایي فاوحى الى عبده ما اوحى
مقام د دعوت ذکر کوي وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. مقام د عبودیت د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په صفاتو کې اعظم مقامونو کې اعلی مقام. ذکر عیسی علیہ السلام هم ذکر کوي چې عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي زبویم انا لها او زد شفاعت د پاره زبراشم فآتي فأسجد تحت العرش فأحمده بمحامد لا أذكره الآن فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وسل تعت واشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول يا ربي أمتي أمتي ما زب السر پس سجده باندې کېدم الله تا د الله حق محامد حمد ثنا به ادا کم چې نن ما ته معلومه نه ده الله به ما ته هغه وخت کې په زړه کې راواچي. الله د طرف نه به آواز وشي ای محمد سر وچت کا سوال کا وتا ته بدر کول شي او شفاعت کا و شفاعت به قبليږي. زبم یا رب امتي امتي یا الله زما امت او زما امت. د آدم علیه السلام نه راواخلا تر سید الاودر عیسی علیه السلام ټول انبیاء با نفسی نفسی آواز کوي الله ما بچ کا صرف ما بچ کا او سید الاولین بوي زما امت بچ کا یا الله. خورونو امت د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم اغه نه دی چې صرف په دې زمانه کې فائدہ ده او دعوه کوي چې زه د نبی علیه السلام په امت یم. دې زمانه کې خو موږ سره فر دې زمانه کې خو ابو جهل مو ابو لهب مو او دغه رنګ نور د دنیا کافران هم دي. دا امت نه دی بلکې دلته امت الاجابت مراد ده چې چا د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دعوت ته لبیک ویل لبیک دا غي سره د زړه نه مینه کوي د سه مینه کوي چې مور او پلار سره غسه مینه نه استاد سره نه پیر سره نه مرید سره نه هیڅ یو استاد امام سره د سه مینه او محبت نه کوي څومره چې د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم سره کوي. دغه وجه چې رب العالمین فرمایي تاسو پلاران بچیان قوم قبیلات تجارتونه تاسو ته د الله او د الله د رسول نه محبوب دي. کدا محبت سړی و نه لري دا مؤمن نشي جوړېدلی. نبی علیه السلام فرمایي چې لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. دا امت د محمد مصطفی دی چې هغه د الله د نبی سره محبت کوي د هغې مکمل اطاعت کوي. ورونو د هغې سیرت نه ځان خبر کړي چې زمونږ نبی څنګه ژوند تیر کړی دی څنګه کردار یې تیر کړی بیا خپل شکل صورت د هغه په شکل باندې برابر کړي بیا د الله د نبی سنت زده کړي بیا په هغه سنتو عمل کوي او هغې نه سر او مال قربانوي. ورونو دسې خلق با امت د محمد مصطفی کې را نشي چې د الله د نبی نورانی طریقې مخې ته پیش شي وای دا طریقه نه کومه ځکه زمونږ رواج کې نشته دا نه کومه ځکه پښتانه یې نه کوي زمونږ قوم زمونږ رواج کې دا نشته دا طریقه نکوم ځکه نیشم کوله دا طریقه ناراستی نه پاتې ده دا طریقه نکوم ځکه پلار نیکه مې نه ده کړې دا طریقه نکوم د مذهب خلاف مې ده. ورونو دا د امت د محمد مصطفی نه دی زما قدرمنو. که چاته ووایي چې د الله رب العالمین د دین دپاره بهترینه قرباني ورکه وایي د دې طاقت نشته. که چاته ووایي چې خور لور له میراث ورکه وایي زمونږ رواج کې نشته پښتانه نه ورکوي. که چاته د حجاب مسائل پیش کړي چې ستر کوه حجاب کوه وایي دا زمونږ رواج کې نشته. که چاته ووایي چې د الله رب العالمین د دین بهترینه طریقه د ښکلې ګیرې پرېږده پیسې چې دی د ګیټو نه بره ګرځوه وایي یاره په دې باندې معاشره کې خلک داسې بد غونته کې ښکاري. الله عیاذ بالله د الله د نبی نوراني طریقه دې نوجوانانو ته چې ووایي چې دا ګیره پرېږده وایي مړه سړی پرې داسې بل رقم ښکاري. الله عیاذ بالله یو ته دا پیسې د ګیټو نه بره ګرځوه ځکه د الله د رسول وینا ده چې 3 کسان دي ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبز المنان بما أعطى والمسبل إذاره.
درې کسان دي په ورځ د قیامت به ورسره الله خبرې ونه کي الله به ورته په نظر د رحمت ونه ګوري او دردناک عذاب به ورته ورکي یو پای کې هغه دی چې خپل پرتوګ د ګیټو نه لاندې راکاږي و یاره سړی به بد معلومیږي ښه وایي سړی به لیونی غوندې ښکاري الله یعوذ بالله چاته وې د الله د نبی ښکلې طریقه ده چې امام آمین غیر المغضوب علیهم ولا الضالین وویله آمین وایه مانځه کې رفع الیدین کوه صف ښایسته طریقې سره برابره وه و یاره د پلار نیکه نه راته دا طریقه نه ده راپاتې زما قدرمن او عزتمند ورونو دا هغه بدترینه وسوسه ده چې د مکې مشرکانو ته هم شیطان اچولې وه ابو طالب هم دا خبره پیش کړله چې قسم په الله پوهېږم چې دا حق دین دی ښکلی دین دی بهتر دین دی ولقد علمت بأن دین محمد من خیر ادیان البریة دینا والله چې د ټولو دینونو نه بهترین دین دا دی لقد علموا ان ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الاباطل والله چې دا د مکې ټول کفار په دې پوهېږي چې زما بچي چېرته دروغ نه دي ویلي او نه باطله خبره کړې ده والله صحیح خبره ده ولي لولا الملامة أو حضار مثبت لوجدتني سمحا بذاك مبينا او ابو دغه وقت کې ورته ابو جهل وي اترغب عن ملة آبائك اے ابو طالب دا پیغمبر راغلی دی وای چې لا اله الا الله ولې د پلار نیکه طریقه پرېږدي نورونو کوشش به وکړو چې امت کې ځان داخل کو چې په دغه سخترین ورځ باندې د شفاعت مستحق شو امت د نبی علیه السلام هغه څوک دي چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان راوړی دی د هغې سره د خپل پلار او مور نه زیات محبت کوي د هغې سیرت نه ځان خبروي او بیا د هغې نوراني احادیث طریقې هغه وپېژني او بیا یې عملي کړي او د عمل کولو په وجه باندې د چا د ملامتیا نه نه هېرېږي چې یاره څوک به وایي وابي دی څوک به وایي بې مذهبه دی څوک به وایي د پلار نیکه دین یې پرېښی دی ورونو همدقې ته نږدې کلمه د الله نبي ته ویل شوې وه هغې ته به صحابي ویله اوس وابي وایي نږدې کلمه ښودل شوې ده ځکه د یو استاز د طرف نه رهنمایي ده چې شیطان دی د دین اسلام قدرمن او عزتمند ورونو موږ نه پوهېږو چې وهابي به څه ته ویلی کېږي که وهابي دې ته وایي چې زموږ او ستاسو منهج خو معلوم دی دلته تاسو راځئ مسجد ته منګه د قرآن درس کو دلته مولوي صاحب په مسجد کې د قرآن درس کوي د احادیثو درس کوي منګه قرآن او سنت ته دعوت ورکو که د قرآن او سنت نه علاوه منګ بلې خبرې ته دعوت ورکو زمونږ خولې ماتې کوي او که قرآن او سنت ته دعوت ورکول وهابیت وي بیا خو د هر مسلمان وهابي شي نه پوهېږو چې وهابي به څه ته ویلی کېږي موږ ویو چې قرآن او سنت ته درس و تدریس هغې دپاره مالي جانې قرباني ورکول هغه چې څه وایي هغه عملي کول د هغې په باره کې د چا د ملامتیا نه نه ویرېدل ورونو دقه خبره ده زموږه که موږ تاسو له یو عالم ته دعوت ورکړو چې پلانی شیخ ومنئ پلانی مدرسه ومنئ پلانی پارټۍ ومنئ پلانی پارټۍ له اوټ ورکئ دا خولې زموږ د ماتولو دي ځکه دا منبر د قرآن او سنت د دعوت دپاره جوړ شوی دی او که څوک دې خبرې نه هم انکار کوي چې د الله د رسول خبره ومنئ نو ورونو دا څومره امتونه چې مخکې تیر شوي دي او تباه شوي دي الله په بعضې امتونو طوفانونه رالېږلي دي ففتحنا ابواب السماء بماء منحمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر بعضې قومونو باندې الله بادونه راولېږل په بعضو یې د کاڼو باران راولېږه بعضې الله په ځمکه نه ایستل د بعضو نه الله شادوګان او خنزیران جوړ کړل دوی د الله سره بله مثلا نه وه الله د ټولو امتونو د هلاکت سبب فرمای کل کذب الرسل فحق وعید دی امتونو چې الله تباه کړه او نیست و نابود کړل بلې هېڅ نقصان نه وکړی صرف د الله د طرف نه پیغمبر راغلی و د دې پیغمبر خبره نه منله ویل چې زموږ د پلار نیکه طریقې نه ته خلاف یې انترکو انا اعبد دا خبره ویله چې موږ ستا دا دین ومنو او د هغې طریقې خلاف وکړو ستا د قول د وجې نه مما یعبد آباءنا او دا انا وجدنا آباءنا على امه وانا على آثارهم مقتدون زموږ پلار نیکه په یو طریقه تللی دی موږ هم په هغې طریقه ورځو
ورونو د قیامت په ورځ د بچ کېدلو والا انسان هغه دی چې د الله نبی شفاعت وکړي امتی امتی امت کې ځان داخل کړي امت څه ته وایي چې د الله د نبی په نقش قدم باندې روان شي هغه په کومه لار تللی او هغسې سړی لاړ شي هر کار هر کردار کې به د خپل عالم نه دا پوښتنه کوي چې دا کار زموږ نبی کړی او چې کړی په څه طریقې کړی دغه لار باندې تګ کامیابي او امت کې داخلېدل دي که نه تباهي ده او هلاکت دی ورونو الله دې موږ او تاسو د قیامت په ورځ د نبی صلی الله علیه وسلم په شفاعت کې راپاڅوي الله دې موږ د هغې مستحق وګرځوي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين